السلام علیکم ورحمت الله. که غواړئ چې پرته له انټرنیټه داسې یو چټ بوټ ولرئ چې په وزګار وخت کې په فری ټایم کې تاسو ورسره د خپلې خوښې چیټ او ګپ شپ وکړئ او یا د یوې ژبې د زده کړې په برخه کې په ځانګړې توګه په د انګلیسي د زده کړې په برخه کې تاسو سره همکاري وکړي، ستاسو په ورځنیو موضوعاتو خبرې وکړي یا ستاسو په ماته ګوډه انګلیسي پوه شي او هغه درته اصلاح کړي. په اصطلاح تاسو یو ملګری ولرئ لکه چټ جی پی ټي. خو چټ جی پی ټي په هغه وخت کې کاریږي چې هغه تاسو انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ. د ټکنالوژۍ په دغه زرین دور کې دغسې سهولتونه شته چې موږ کولی شو له خپل موبایل څخه او یا له خپل کمپیوټر څخه پرته له انټرنیټه دغسې استفادې وکړو چې هغه زموږ په ژوند کې مثبت تغیرات راوستلی شي. د بېلګې په توګه د یوې ژبې زده کړه یا د یو عمومي موضوعاتو په هکله معلومات. نن په دې ویډیو کې که څه هم زه دا ډول ویډیو نه جوړوم، په دې ویډیو کې یو اپس درته ښایم. البته د دې کمپیوټر دپاره هم د دې اپلیکیشن شته، د دې پروګرام شته. د موبایل لپاره هغه ډاونلوډ کړئ. هغه به تاسو ته ژبني موډلونه درکوي. هغه ژبني موډلونه تقریبا 15 جی بی او یا هم تر دې زیات سپیس غواړي او د 8 نه تر 12 او 14 جی بی په اندازه ریم غواړي چې هغه وکارولی شي. البته 15 یا 6 جی بی سپیس همدغه موډلونه لري. دا باید ډاونلوډ کړي. لومړی باید ته د انټرنیټ د یو پیاوړي انټرنیټ سره وصل وي چې دغه ډاونلوډ کړي. هغې وروسته تاسو دغه اپس چې د ایریس په نوم دی کولی شئ په وزګار وخت کې هغه سره ګپ شپ عیناً لکه چټ جی پی ټي خبرې وکړئ او د یوې بلې ژبې په زده کړه کې او د بېلابېلو مسایلو په اړه معلومات ترې وغواړئ. اوس دغه زما کمپیوټر دی او له دې سره انټرنیټ نه دی وصل. تاسو ګورئ زه فعلا انټرنیټ نه لرم. راځم دا پروګرام LM سټوډیو په نوم دا خلاصوم. اوس دلته تاسو کولی شئ چې فری او آفلاین چیټ وکړئ. مثلا زه ورته وایم همدا کار موږ په موبایل کې هم کولی شو. دلته د ایریس په نوم یو اپس دی. مثلا ورته لیکم چې اوس راځو څه ډول کولی شو دغه اپلیکیشن د ځان لپاره تیار کړو. له هر څه مخکې له پیاوړي انټرنیټ سره وصل شئ تر څو ټول هغه موډلونه چې په دې آفلاین چټ بوټ کې وي هغه ډاونلوډ شي. راځو پلی سټور ته او دلته یوازې لیکو ایریس آفلاین جی پی ټي. دا دوهم یو دغه انسټالوو. کله مو چې انسټال کړ له انسټالیشن نه وروسته موږ ته 3 چټ موډلونه راکوي. هغه موډلونه تقریبا 2 جی بي یا 3 جی بي یا ستاسو موبایل ریم پورې اړه لري او حافظه او ماډل پورې اړه لري. هغه درکوي. هغه ډاونلوډ کړئ او په نورمال ډول بس له دې چټ بوټ څخه په وزګار ټایم کې استفاده کوئ او هغه معلومات چې تاسو ورته اړتیا لرئ درکولی شي.